بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې موږ د انډیکسز کارول او نه کارولو په هکله زده کړه وکړو. یعنې زده به کړو چې موږ په کوم وخت او کوم ځای کې انډیکسز څخه ګټه واخلو او په کوم ځای او کوم وخت کې له انډیکس څخه ډډه وکړو. هغو کالمونو کې چې پرایمري کی او فورن کی اپلای شوي وي یا دغو کیز څخه ګټه پورته شوي، هلته باید له انډیکسز څخه هم ګټه واخیستل شي. او غوره به وي چې هغو کالمونو کې هم له انډیکسز څخه ګټه واخیستل شي کوم کالمونه چې په آرډر بای او یا ګروپ بای کلازز کې ډیر زیات کارول شوي وي، هغوی هلته له هغوی څخه هلته ګټه اخیستل شوي وي. هغو کالمونو کې هم باید له انډیکسز څخه ګټه واخیستل شي چې هغه کالمونه په لویه کچه یونیک ډیټا لري، یعنې ډیټا یې تکرار نه وي. دا به هم غوره وي چې په هغه کالمونه چې ویرس کلاس کې زموږ ته ډیره کمه ډیټا بیرته راکوي، هلته هم له انډیکسز څخه ګټه واخیستل شي. هغه ټیبلونه چې ډیر کوچنی وي، هلته باید له انډیکسز څخه ګټه وانخیستل شي. دا ځکه چې ډیټابیس انجن کولی شي چې په خورا اسانۍ او تیزۍ سره کوچني ټیبلونه کنټرول کی او اداره کی او هلته یو ریکارډ ډیر ژر پیدا کی. هغه کالمونه چې په ویر کلاس کې استعمال شوي وي او هغه موږ ته په لویه کچه ډیټا راکوي، هلته هم باید له انډیکسز څخه ډډه وشي او هلته ونه کارول شي. هغه کالمونه چې په لویه کچه نل ویلیوز لري، هلته هم باید له انډیکسز څخه ګټه وانخیستل شي او انډیکسز څخه باید په بشپړ ډول ډډه وشي. دا هم غوره ده چې په هغو ځایونو کې چې یا هغو کالمونو کې چې ډیټا ډیر ژر اپډیټ کیږي یا انسرټ کیږي، له انډیکسز څخه ګټه باید وانخیستل شي. دا ځکه چې هر ځل چې یو ریکارډ په یو کالم کې انسرټ کیږي یا اپډیټ کیږي، هغه سره د انډیکسز پیجز چې دي هغه هم اپډیټ کیږي، چې دغه په اس کیو ایل سرور یا د ډیټابیس انجن په کړنو باندې یو بد تاثیر کوي. یعنې په یو اپډیټ سره دوه ځایه تغییرات راتلل یا دوه ځایه اپډیټ کیدل، دا هم غوره کار نه ده او غوره اپروچ نه ده. دوستانو، دغه زموږ د نن ورځې لیکچر. تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.